Thank you so much. ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. زموږ پروګرام ته ډیر ښه راغلاست. په لومړي کې که دا راته ووایې چې ته په اصل کې د کوم هیواد یې؟ Your country name. I'm from Canada. له تاسو هم زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ او له ما سره مرکه کوئ. زه په اصل کې د کولمبیا یم خو اوس مهال په کاناډا کې ژوند کوم. Vancouver. Okay. The next که دا هم راته ووایې چې ستا مخکینی نوم څه و او اوس دې نوم څه دی؟ name. مخکې له اسلام قبلولو ایډوانټ اسټن بورود و خو اوس مې نوم محمد اکبر خان دی. Akbar Khan. Muhammad Akbar. Okay. Thank you so much. محمد اکبر خان ډیر ښکلی نوم دی. هر څوک راته وایي چې دا نوم ښکلی دی. The next one. ستا تعلیمي سطحه څومره ده؟ So we graduated high school. ما تر ماسترۍ زده کړې کړې دي. ما په پوهنتون کې د سیاسي علومو برخه ولوستله او بیا مې په همدې برخه کې ماستري هم وکړه. ما د دې ترڅنګ په نورو برخو کې هم لنډمهاله زده کړې کړې دي لکه بشري علوم او ژورنالیزم. Human resources. Okay. ته څو ورونه او خویندې لرې؟ که د خپلې کورنۍ په اړه لږ معلومات راکړې. Give information about your family. Small family. زما ډیره کوچنۍ کورنۍ ده. یوه خور لرم، هیڅ ورور نه لرم. مور مې ژوندۍ ده. پلار مې په ټرافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او زما مور هم بل میړه کړی دی. Mothers. Okay. The next one. ولې او د څه لپاره افغانستان ته راغلی؟ پلان دې څه و؟ What would be your plan about Afghanistan? So this is country number 59. دا زما 50 نمبر هیواد دی چې زه ورته راغلی یم. دا زما یو ارمان و چې زه باید افغانستان ته لاړ شم. مخکې له دې چې زه افغانستان ته راشم خلکو راته بل څه ویل، خو کله چې زه افغانستان ته راغلم بیا کندهار، جلال آباد، مزار او نورو ولایتونو ته لاړم. ما ته افغانانو او په خاصه توګه پښتنو دومره مینه راکړه چې زه اسلام منلو ته مجبور کړم. We've just spent 29 days in Afghanistan. Okay. How is the culture of Afghanistan? د افغانستان فرهنګ څنګه دی؟ خلک یې څنګه دي او په خاصه توګه بیا ځوانان؟ Culture of Afghanistan. Culture's been amazing. Everyone's so kind. I'd say Pashtun people are the kindest. افغانان ډیر مهربانه خلک دي. کاغه ځوانان او کسبنګیري دي. ما ته دا زیات خوند راکوي او افغانان دروند سنگین لباس اغوندي. خولۍ پر سر کوي. لدی ورهاخوا زه به چې له هر چا سره مخ شم له ما سره به یې په ډیره مهربانۍ باندې خبرې کولې او د هر ډول همکاري ډاډ به یې راکوو. Doing the translation, so very optimistic for the future of English-speaking Afghanis. Okay. د افغانستان په فرهنګ کې داسې کوم څه و چې ستا ډیر زیات خوښ شوه او علاقه دې ورسره پیدا شوه؟ So I love the fashion. I have bought like 50 of these hats. د افغانانو ټول لباس ښکلی دی خو ما ته پکې دغه جامې، خولۍ، ږیره پرېښودل، لونګۍ پر سرول، غټ پټو یا څادر په سر کول ما ته زیات خوند راکوي. بیا راته جالبه دا وه چې زه کندهار ته لاړم، هلته خلکو یو ډول لهجه کاروله، خو کله چې ننګرهار ته لاړم هغوی بله لهجه کاروله. And have to sit down for another tea. So just people are so hospitable here. I want to talk about the new issues about your life. که راشو ستا نوي ژوند ته د اسلام کومې ځانګړتیاوې ته کلمې ویلو ته مجبور کړې؟ Islam that made you to speak of the holy word, for example, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yeah, so we said the Shahada, I guess the Kalima 3 weeks ago. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Very good. د لا اله الا الله محمد رسول الله همدې کلمې په ویلو سره زما په ژوند کې تغییر راغی. کله چې زه کابل ته راغلم او د لارې په اوږدو کې مجاهدینو او عامو خلکو سره به مخ کېدم هغوی به راته په خندا سره ویل چې ستړی مه شئ. ما به له خپل ترجمان وپوښتل دا څه وایي راته؟ ویل دا راته وایي چې ښه راغلاست. نو د افغانانو مینې او اخلاقو دې ته مجبور کړم چې اسلام قبول کړم او خپل ژوند ته تغییر ورکړم. Like the Shahada, Ramadan, the 5 daily prayers, charity, and then if you have the opportunity, the Hajj and the Umrah. So we'd like to check off all 5. But آیا اوس دې روژه ده؟ هو بالکل زما روژه ده. day 10. Okay. روژه سخته ده او که اسانه؟ Pretty easy. I usually روژه زیات اسانه ده، پکې راحته یم. مخکې به مې چې هر ډول خواړه وخوړل لکه ایسکریم، تازه میوه، هر ډول غذا به مې وخوړه، خو زه به یو ډول ناراحته وم او زیاته غوسه به راتلله. خو کله چې ما روژه ونیوله زیاته د خوشحالۍ احساس کوم. ستا بدن ټول په افغاني او اسلامي کلتور پوښل شوی دی. که رښتیا درته ووایم دا ماته ډېر زیات خوند راکوي.
I love them, yeah. We've bought like 14 shalwar kameez to take home. بالکل دا لباس ما ته زیات خوند راکوي او له ځانه سره مې نورې نوې جامې هم اخیستې دي چې بیا یې د وخت په تېرېدو سره بدلوم، خولۍ، کالي او پټو مې هم اخیستی دی. So we're loving the Afghan fashion and the culture of the fashion. اوکې که د اسلام په اړه راته ووایې، د اسلام په اړه دې څومره مطالعه کړې ده؟ study about Islam. A couple years ago I bought a couple English Qurans. مخکې له دې چې زه اسلام قبول کړم ما د اسلام په اړه مطالعه کړې وه او د اسلام ځینې اساسات مې پیژندلي وو لکه روژه، لمونځ، زکات، حج او داسې نور. خو کله چې افغانستان ته راغلم کلمه مې هم زده شوه او اسلام مې هم قبول کړ، الحمدلله. Other basic things that you should know as a Muslim. So Why تاسې ولې په افغانستان کې اسلام قبول کړ؟ in Afghanistan? ما مخکې پلان درلود چې زه باید اسلام راوړم او که هر اسلامي هیواد کې وي، او کله چې افغانستان ته راغلم د افغانانو مینه او اخلاقو زه مجبوره کړم چې دلته اسلام قبول کړم او د دوی ورور شم. another Muslim country where the bus will pull over 2 or 3 times so the whole bus can get out, perform prayers. او په اسلام کې له ژوند کولو څومره خوند اخلي؟ I've only been how many days? دا 3 اونۍ کېږي چې ما اسلام قبول کړی، خو تېره ورځ ننګرهار کې رسمیز شو. دا 3 اونۍ مې دومره خوند ترې اخیستی چې هیڅ شمار یې نه کېږي. The day after we went to Dala Dam. مخکې له دې چې اسلام قبول کړې تا له دې وړاندې د کوم دین پیروي کوله؟ We were not following any religion. نه، زه له دې مخکې د هیڅ دین پیرو نه وم، داسې وم لکه بې سرنوشته. او اوس مې چې ایمان راوړ پوه شوم چې زموږ خالق شته او موږ ته یې ډول ډول نعمتونه راکړي دي. Before we were not religious. که دا هم راته ووایي چې چیرته دې د لومړي ځل لپاره د اسلام په اړه معلومات ولوستل؟ We've always known about Islam, religion. د پوهنتون او مکتب په دوره کې مې د اسلام په اړه معلومات لوستلي وو، خو کله چې ځینو اسلامي هیوادونو ته لاړم بیا دې زیات متاثره کړم چې مسلمانان په جمع لمونځ کوي او اودس کوي، نو ورو ورو مې مینه ورسره پیدا کېدله. Muslim people are sorry one more time. که دا هم راته ووایي چې هغه کوم عبادت و چې ته ترنه ډېر زیات متاثره شوې او اسلام منلو ته دې غاړه کېښوده؟ Islam. We're very new still, so I'm going to have to do a lot of research when I'm back. په اسلام کې هر عبادت زما علاقه له ایمان راوړلو سره زیاته کړه، خو په خاصه توګه نکاح زه زیات متاثره کړی یم چې باید ایمان راوړم، ځکه چې له هر ډول ګناهونو څخه په امان کې کېږم او بل اذان ډېر خوند راکوي چې اورم یې. And the movement. So I have a lot more to learn. I hope so. ته یو ډېر ښه استعداد لري او لوړې زده کړې هم لري، ته کولی شي چې نور غیر مسلم خلک اسلام ته را دعوت کړې؟ Muslim for the Islamic religion. Yeah, so I've shared on my Instagram stories many times that we've now converted. Other people هو share that. ولې نه، زه به په سوشل میډیا کې هم د اسلام لپاره خپل دعوت جاري وساتم او کله چې کور ته لاړم خپلې کورنۍ او خپلوانو ته به هم د اسلام مبارک دین دعوت ورکوم او دا به ورته وایم چې اسلام یوازینی حقیقي دین دی او تاسو په غلطه روان یاستئ، او کوشش به وکړم چې هلته په مسجدونو کې اذان کول هم شروع کړم او تر خپلې وسې پورې اسلام ته دعوت وکړم. 29% water, 29% land, well before scientists have said that that's what the earth is actually. So کله چې د اسلام قبول کړ په ژوند کې دې څومره تغییر راغی؟ په خاصه توګه زړه دې څومره خوشحاله شو؟ Do you have change in your life? not really changes, but I felt very هو کله چې ما اسلام قبول کړ په ژوند کې مې زیات تغیرات راغله، زه بیخي خوشحاله شوم. ټول هغه خفګانونه چې زه ترې تنګ راغلی وم هغو ټولو له ما څخه کوچ وکړ او زړه مې خوشحاله دی. مخکې به مې له هیچا سره خبرې نه کولې، خو کله چې ما اسلام راوړ اوس مې زړه مجبوروي چې له خلکو سره په ورین تندي خبرې وکړم. at that point it just sort of clicked and fell. دا پوښتنه هم یو څه جالبه ده. کله چې افغانستان ته راغلی او په کابل هوایي ډګر کې ښکته شوې څه احساس دې وکړه؟ کله چې دې په چک پوینټونو کې مجاهدین ولیدل له تا سره یې رویه څنګه وه؟ Especially of Afghanistan government. کله چې زه کابل ته راغلم زما د ایمان راوړلو یو لامل دا و چې مجاهدینو به له ما سره په ټولو ځایونو کې ډېره ښه رویه کوله
زه کندهار، ننګرهار او ګڼو نورو ولایتونو ته لاړم، خو په هر چک پاینټ کې مجاهدینو له ما سره ښه چلند کوو. ډېره په نرمه لهجه به یې له ما د پاسپورټ غوښتنه کوله او بیا به یې بښنه هم غوښتله. عجیب اخلاق ورسره وو. که دا هم راته ووایې ته خو هم الحمدلله اوس مسلمان شوې، مسلمانان څومره صادق او ایمانداره خلک دي؟ Very honest, yeah. Kindest people, very honest. بلې، مسلمانان ډېر صادق او ایمانداره خلک دي او ډېر مهربانه خلک دي او هیڅ وخت میلمه ته بده خبره نه کوي. ټولو اسلامي هیوادونو کې مسلمانان ډېر اخلاقي وو. او هغه کسان چې مسلمانان نه دي څه پیغام ورته لري؟ زما ټولو ته دا پیغام دی چې اسلام یوازینی حقیقي دین دی او باید دغه دین قبول کړئ. ګورئ، دا یو خاص چانس دی چې له لاسه یې ور نه کړئ. راځئ اسلام قبول کړئ. 5 وخت لمونځ دې یاد کړی او په زده کړه یې بوخت دي، که په دغه اړه لږ معلومات راکړي. We're doing the prayers 5 times. We're trying to. We'll be هو بالکل مونځ کوم، خو په ځینو وختونو کې ستونزه لرم. کوشش کوم چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړم او خپل 5 وخت لمونځ ته ادامه ورکړم. اوس مې ورته ژوره مطالعه هم پیل کړې ده. The travel doesn't impact things as much. When you go to whom can you invite for the Islamic? کله چې ته خپل کور ته ستون شوې، کولی شي چې خپلې مور، خور او د کورنۍ نور غړي او خپل خپلوانو ته د اسلام دعوت ورکړي. Yes, okay. We will definitely try. هو بالکل، دا زما مسؤلیت دی چې اسلام ته خلک را دعوت کړم. زه به لومړی پیل خپل کورنۍ وکړم. مور، خور او خپل خپلوان به اسلام ته راوبولم او د اسلام په اړه به ورسره ډیر معلومات شریک کړم. Excited to share more. This issues the acceptance of the Islamic religion. په اسلام راوړلو دې ستا کورنۍ خبره ده او که نه؟ Family or no? هو ټول خبر دي. په سوشل میډیا کې زما پوسټونه تعقیب کړي او هغه خوشاله شوي دي چې ما ایمان راوړی دی او ماته د سپورټ ډاډ راکړ. They're supportive regardless, yeah. When your mother is announced of you. کله چې د لدی موضوع ستا مور خبره شوه، نو تاته یې په واټساپ یا مسنجر کې څه ډول میسج وکړ؟ Messenger. She's more concerned about being in Afghanistan. ما ته یې میسج وکړ او زه یې سپورټ کړم او راته یې وویل چې هر ډول کومک ته در سره حاضر یم. I don't foresee with being Muslim. Most welcome to Afghanistan. Afghanistan is your home. ته زموږ ورور یې، ډېر ښه راغلاست افغانستان ته. افغانستان ستا خپل کور دی، افغانان ستا ورونه دي، عمر خوړلي افغانان ستا د پلار په شان دي او زه ستا ورور یم. بیا هم درته وایم چې افغانستان ته ډېر ښه راغلاست. ته زموږ ورور یې او افغانستان زموږ ستاسې د ټولو شریک کور دی. Welcome to Afghanistan. It does feel like that. Thank you. Thank you so very much. much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.